بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أو كما قال. كتاب رياض الصالحين يوصل پنځاتم باب شروع. باب مبارد دی کې چې د اوداس فضیلت او غرواله په دې باب کې کوم نمبر حدیث دی. دا حدیث هم د ابي هريره رضی الله عنه روایت دی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطايا. اے صحابه او مؤمنان مسلمانانو، آیات تاسو ته زدي سي عمل درونه خما چې پاغه باندې ګناهونه ختميږي، معاف کیږي. ويرفع به الدرجات، او په دغه عملونو باندې هغه درجه د مؤمن مسلمان هغه اوچتيږي. صحابه کرام هغه ویل قالوا یا بلا یا رسول الله، هغه ویل بولنه د الله پیغمبر بالکل مندرس اعمال خیا او دسی خبر مون تراکه چې پاغه من ګناهونه معاف کیږي او درجه ور باندې اوچتيږي. قال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایل: اول عمل دا چې اسباغ الوضوء علی المکاره، او دس پورا کول په هغه شیانو باندې چې هغه تکلیف وي. تکلیف په اوقاتو کې او دس پورا کول، سخت یخنی د وبېخې دی او تاو دس کې چې هغه ستا طبیعت نه مني، ستا بدن نه مني، او ته پاغي باندې او دس کې او دس پوره کې بالکل د سنت مطابق او د هغې د آداب خیال پکې ساتي. وکثرة الخطى الى المساجد، او دویم دا چې جمعتونو ته ډېر قدمونه اخیستل. دغه شانته معنی دا چې جمعه سره د جماعت پابندي کول او جمعه ته بار بار تلل، د هر مانځه په وخت کې جمعه کې حاضري کول او ډېر قدمونه هغه جمعات ته اخیستل. او دریم دا چې انتظار الصلاه بعد الصلاه، او انتظار کول دغه شانته د مانځه وروسته د مانځنه یو منځ شي او د بل مون دغه شانته فکر او سوچ هغه د تاسو لري چې هغه مون د مانه فوت نشي. د جماعت ټیم ځان ته معلومي او دغه شانته یو مونږ هغه احساس د ځان سره پیدا کې د یو مون وروسته د بل مون هغه انتظار کول. د درې اعمال مې الله پیغمبر ویل: فذلكم الرباط. یا مومنانو مسلمانانو د اساس لپاره هغه د دشمن په تیاری کې ګوردغه شان د اسلحه ده او هغه دشمن د لپاره تیاری دي. رباط ویل کېږي دغه شانته د الله په لار کې دغه شانته د اسلامي حدود لپاره ځان بندول او دغه شانته په دې خاطر مانی هغه سرحدونه ساتل د اسلامي حکومت او د اسلامي دولت. نو لکه څنګه چې دغه شانته مجاهد هغه د الله په لار کې وزي او ځان تړي او ځان برابرۍ چې د اسلامي دولت او د اسلامي خاور حفاظت وکړي، دغه شانته په دې اعمالو باندې چې هغه د اودس هغه په هغه وبو باندې کول او په هغه وختونو باندې کول چې هغه کې ست طبيعت هغه اودس نه مني وبو به بدل لګي. او دغه شانته جمعه ته ډیر تل او دغه شانته یو مون وروسته د بل مانځ انتظار کول. دا درې اعمال دي چې په دې معنی هغه د شیطان وسوسه هغه انسان نه منکیږي. د انسان د وسوسونو د شیطان د وسوسونو د نفس او د زړه دغه شان دغه حفاظت دغه شان د حاصلېږي او دغه د هغه ولکینه د انسان نفس په دې معنی خلاصيږي. بل حدیث ته وان ابي مالك الاشعري رضی الله عنه قال، ابو مالک روایت کوي رضی الله عنه دا وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الطهور شطر الايمان. صفائی پاکواله د ایمان برخه ده یا شطر ویل کېږي د نیم ایمان دی. او د سم دغه شاته د اسلام کې یو مهم هغه عمل دی، یو حکم دی چې بغیر د اودس نه مون د مؤمن مسلمان دا صحیح کېږي نه. نو دا یو قسم صفائی ده چې په دې سره د مؤمن مسلمان صفائی راځي او دا د ایمان دغه شاته برخه ده. بل روایت په دې سره د باب ختمي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عمر بن خطاب روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دي ما منکم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء نشتره تاسو نه یو کس مؤمنانو مسلمانانو چې هغه اودس کوي او اودس هغه پوره کوي ثم يقول بيدا مؤمن مسلمان د اودس وروسته وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دومره آسان کلمات دي دا دعا د اودس وروسته وی چې گواہی کوم د دې خبره چې هیڅ څوک لایق د بندګۍ نشته مگر یو الله دی هغه یوازې ذات دی هیڅ بدغدار دغه سره په مخلوق کې نشته دی واشهد ان محمدا عبده ورسوله او گواہی کوم د دې خبره چې اخیر محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی دا کلمات صلی الله پیغمبر فرمایي څوک وی د اودس نه بعد الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مگر دغه مؤمن مسلمان د بدغه دعا ویلو باندې او بدغه اودس کولو باندې الله تعالی دغه شاده کلاو بکړه چې مؤمن مسلمان ته د جنت اته واړه دروازې دا به ته کولاوش يدخل من ايها شاء داخلي کې به د مؤمن مسلمان په دغه اته واړه دروازو کې چې به کومه دروازه د دې طبيعت وي او به کومه دروازه باندې دا غواړي چې هغه جنت ته داخل شي څومره آسان عمل دی یو بل روایت کې راځي روایت امام ترمذی صدا الفاظ یې کړی دي چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دې معنی دا چې الله تعالی داغه خلکو نو وګرځي چې هغه ډیر زیات توبه وستون کې خلکو کې او الله تعالی د پاک خلکو نو وګرځي چې هغه پاکي کوي یان دا اودس نه بعد څوک دا دعاوي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا یو حدیث کې رااله دا الفاظ مسلسله ملګری کې چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ودا دعا چې تاویله د دې دومره ناشنا او عظیم فضیلت ته دا اودس نه بعد د جنت اته واړه دروازې دغه مؤمن مسلمان د راشن د کولاو شي اے مؤمن مسلمان چې تاسو په کومه دروازه باندې خوغی هغه ته داخل شه مقصد دا چې دا اودس زموږ استاد په دین اسلام کې وړه خبره نه ده اته د ماخون مخ او د لاسونو یا اخواله او صفای نه ده بلکې دې کې څنګه دغه شانته د انسان د بدن لپاره ډېر زیاتې فائدې شته دي د آخرت لپاره هم ډېر زیاتې فائدې شته دي چې د رب العالمین رضا ده د رب العالمین خوشحالي ده او دغه شاته ګناهونه معاف کېدل دي جنت ته داخلېدو مهمه ذریعه ده نو مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې اودس اهمیت هغه پړه کې پیدا کی دا اودس ته مخ کې دغه شاته مکمل هغه تیارې ومن مسلمانانو کی د مساک استعمالو کی او بسم الله سره دا اودس شروع کی څنګه چې د الله د پیغمبر طریقه ده او په هغه طریقه باندې خپل اودس کی او هر اندام د پوره دغه شاته وبو ورسي ځکه چې د هر اندام جاغو وینځل کیږي ورځ په قیامت به دغه شاته د محشر په میدان کې هغه تورتم حالات کې بستاده بدن او استاد اعضاء او داسه دا برنا کوي د څومره ډېر چې دغه شاته خپل لاس رسول شي هغه دا اودس هغه اندامونه کې هغه دغه شاته مؤمن مسلمان له پکار چې هغه زینا فرضي ځخ بللون کې هغه ته وبرسه بلکې دا غیر اضافه هم دغه شاته الله پیغمبر ترغیب ورکړي مکه ذکر چې هغه نم دول پکار دي دا به سره پار رڼا کوي او دغه دوام دغه شاته دغه اخره کې ویل پکې نور روایتونه کې صدام راځي چې کله اودس ختم شي معمولی غونی پر حواله او دغه شانته د خپل دغه پرتاګتا د ننمل نه لاندې دغه طرف چټکا وکا دا مستر سنت عمل دی په دې سره مکمل هغه اودس هغه آداب او سنن دا سره پوره کیږي الله دې موږ تاسو ته د صحیح اعمال توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد مولوی صاحب غواړي چې